د سفر یو ډېره ضروري مسله. یو مسافر ور پوښتنه کړې ده چې مفتي صاحب زه په ورځ کې هم تر 8 کیلومتره زیات سفر کوم. موږ داسې وي چې موږ د کوم ځای کې اوسو دا کمپنۍ والا موږ بیایي د لیر ځایو ته موږ هلته کار کوو. نو آیا هر ورځ به موږ هلته سفرانه لمونځ کوو که به نه کوو؟ نو صورت مسله دا ده چې کله یو انسان د خپلې آبادۍ څخه واخواته یو انسان چې کله کوم ځای کې اوسي د هغه د آبادۍ د هغه ښار د آبادۍ د حدودو څخه واخواته 8 کیلومتره چې انسان سفر وکړي د هغه 8 کیلومتره بعده دی مسافر بلل کیږي. نو اوس په دغه حالات کې که چیرې دی کوم منځ کوي هغه به دی د سفرانه ولا لمونځ کوي، قصر به کوي. او چې کله دی برته د خپل حدودو ته را داخل سلو د خپل ښار و حدودو ته را برته رالی برته به دی د اقامت ولا یعنې پوره لمونځ به کوي.